عزتمند مشرانو کشرانو سورہ مریم کی اللہ جل جلالہ د انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام تذکرہ کی او د انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام خاص صفات عمدہ صفات اعلی صفات بیانې د ابراهیم علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام د ادریس علیہ السلام یعقوب علیہ السلام زکریا علیہ الصلات والسلام یحیی علیہ الصلات والسلام د دې ټول برگزیدہ انبیاء کرام علیهم الصلات والسلام تذکرہ الله پاک فرمای او رب العالمین چې په دې باندې کم انعامات کړي وو دي چې کم نیک کارونه کړي دي دا هغه ذکر فرمای کله چې د انبیاء کرام علیهم الصلات والسلام تذکرہ ختم شي نو الله پاک د دې نه پس فرمای فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات چې د دې نیکانو کسانو نه بعد د دې انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام نه پس داسې کسان جانشین شول داسې کسان هغه د دو په ځای راغلل چې هغه نااهله او نالایق او دارنګې هغه ټول نړومبه کار دا وکړو چې اضاعوا الصلاة منځونه ضایع کول یې شروع کړل واتبعوا الشهوات او دارنګې د خواهشاتو تابعداري شروع کړله خواهشاتو پسې چې کوم دی هغه روان شول نو چې کله یو انسان د خواهشاتو پسې روان شي نو د دې انسان نه بادار کېږي چې اول به د ده نه منځونه قضا کېدل شروع شي عزیزانو محترمو چې منځ د قضا کول شروع کړل نو دغه انسان بس دی لاړو هلاک شو دا انسان تباہ و برباد شو د دې انسان دا انسان به بیا خرس چې کوم دی هغه نمومي ځکه مز قضا کول مز پرې خوستل لویه ګناه ده ډېره لویه ګناه ده کبیره ګناه ده او دارنګې چې څوک په منځ کې کوتاهي کوي منځ په ټایم باندې کې نه کوي نو د دې انسان لپاره هم ډېر زیات وعید دی په سورة الماعون کې الله جل جلاله فرمایي فویل للمصلین منځګزارو لپاره چې کوم دی هغه هلاکت دی هغه کسان چې هغه سستی کوي په منځونو کې کاهلي کوي په منځونو کې او دارنګې ریا او دکلاوي لپاره چې کوم دی هغه منځونه کوي یا منځ تباہ او بربادي صحیح طریقې سره چې کوم دی هغه منځ نه کوي د دغسې خلکو لپاره د هلاکت اعلان چې کوم دی هغه شوی دی دا انسانان دا چرته هم نشي کامیابي تللی ورځ د قیامت په یو خاص غړی راشي یو خاص وخت به راشي او داسې وخت به وي هغه قرآن کې الله پاک فرمایي یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون یو قسم رڼا به وي یو قسم تجلی به وي د تجلی دا د ساق تجلی ویل کېږي کله چې د محشر په میدان کې خلق دغه رڼا وګوري دغه تجلی وګوري نو ټول خلق دا به په سجده باندې کې پریوزي دو به سجده شروع کی ځنې کسان به داسې چې غواړي به چې موږ هم سجده وکړو خو د دو دا ملاګانې چې دي دا به تخته شي ملاګانې به تخته شي سجده به نشي کولی نو دغه مشرکین دغه کفار دارنګې داسې مسلمانان چې یدعون الى السجود وهم سالمون دنیا کې سجدې طرف ته رابللی تل او دو تبای آواز کو چې راشه منځ ته راشه جمعات ته راشه منځ وکړه د منځ وخت دی د منځ په وخت کې به دو منزله نه راتلل سجدې ادا کولو له به نه راتلل نو دغسې خلکو ملاګانې به بیا په ورځ د قیامت د تختو تخته شي دو به بیا سجده چې کوم دی هغه نشي کولی او داسې کسان چې کوم دی خاشعتا ابصارهم وترهقهم ذله سترګې چې دي دا به د شرم د لاسه ښکته وي سترګو باندې کې به شرمندګي وي او شرمنده به ذلیله به چې کوم دی هغه ولاړ وي او دارنګې مخونو نه به ضلالت چې کوم دی هغه ښکاري لاندې به ګوري سجده به بیا په ورځ د قیامت نشي کولی وجه دا ده چې دنیا کې د سجدې طرف ته د تبه اواز وکړی شه دی به مونځ له نه راته وخت چې کوم دی دا به خپل ضایع کو وخت به خپل اړو نو دغسې انسان په ورځ د قیامت به بیا شرمنده ولاړ وي
نو منځ لوی عبادت ته، اهم عبادت ته، او چې څومره نیکان کسان تیر شوي دي دا منځ به ډیر زیات په اهم طریقې سره ادا کو، خشوع سره به ادا کو، د دې چې کوم دی هغه پابندي به کوله، خشوع او خضوع سره به منځ چې کوم دی هغه پابندۍ سره به خپل منځ ادا کوو. نو دا منځ عزیزانو محترمو، یو انسان چې په دنیا کې منځ نه کوي، نبی علیه السلام فرمایي په صحیح طریقې سره څوک منځ نه کوي او دارنګې خپل منځونه قضا کوي، د حشر به په ورځ د قیامت د فرعون سره، د حامان سره، د قارون سره، د ابی بن خلف سره بدري انسان حشر چې کوم دی هغه کېږي. د کم انسان د کافر نه، د مشرک نه، بلکې هغه انسان چې هغه منځ په صحیح طریقې سره نه کوي، خپل منځونه چې کوم دی هغه قضا کوي، د دې انسان حشر په فرعون، حامان، ابی بن خلف سره، د قارون سره چې کوم دی هغه کېږي. فرعون د لوی درجې مشرک کافر تیر شوی دی، د خدای دعوی چې کوم دی هغه کړې وه. نو د حشر په چې څوک منځ قضا کوي، نو دا منځ قضا کول دا د یو څو وجو نه کېږي، یا سړی بادشاه وي، وزیر وي، وزیر اعظم وي، د وزیر اعظمۍ د وجې نه، د بادشاهۍ د وجې نه چې کوم دی هغه منځ نه قضا شي، او یا وزیر وي، دارنګې ایم ایل اے ایم پی اے وي، یو غټه عہده وي ورسره په یو غټ سیټ باندې کې ناست وي، په غټې کرسۍ باندې کې ناست وي، د دې د وجې نه د ده نه منځونه چې کوم دی هغه قضا کېږي. یا یو سړی هغه د مال په محبت کې، د کاروبار په محبت کې، د مال په محبت کې چې کوم دی هغه ورلګېدلی وي، ورځ شپه هغې پسې منډې وهي، نو د مال د محبت د وجې نه ترې منځ قضا شي. یا یو سړی هغه تجارت کوي، بزنس کوي، کاروبار کوي، د کاروبار د وجې نه ترې منځ قضا کېږي. د بادشاهت د وجې نه چې د چا نه منځ قضا شو، نو د دې انسان حشر به د فرعون سره وي. او دارنګې د وزارت د وجې نه، د غټې عہدې د وجې نه چې زه 21 ګریډ افسر یم، 22 ګریډ افسر یم، لوی ډاکټر یم، لوی انجینیر یم، د دې د وجې نه د چا نه منځ چې قضا شو، د ده حشر به د حامان سره کېږي، ځکه چې دا د فرعون وزیر او د سره ډېرې لویه عہده وه، خلکو له به یې چې کوم دی هغه غټې غټې سزاګانې ورکولې، ځان ته به یو ډېر څیز چې کوم دی هغه ویل. نو کم انسان چې د غټې عہدې د وجې نه د ده منځ قضا شو، حشر به یې د حامان سره کېږي. او چې د مال دولت د وجې نه، الله پاک چاله مال دولت ډېر ورکړی دی، د دې د وجې نه د چا نه منځ قضا شه، حشر به یې د قارون سره کېږي، ډېر زیات خزانې وي ورسره، د خزانو کونجیانې وي ورسره، یو غټ جماعت به د خزانې ګرځولې، په غټو غټو سواریانو باندې، په اوښانو باندې کې به یې د خزانې ګرځولې. د مال د محبت د وجې نه د چا نه منځ قضا شو، حشر به یې د قارون سره کېږي. او دارنګې څوک بزنسمین وي، تجارتي وي، او غټو غټو ملکونو ته ځي تجارتونه کوي، منځ نه قضا شو، حشر به یې د ابی بن خلف سره کېږي چې د مکې د مشرکینو نه، د سردارانو نه یو لوی سردار و، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دشمنو. دا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چا نه منځ قضا شو، د قصد نه د منځ ونه کړه، پابندۍ سره د منځ ونه کړه، منځونه ترې نه ضایع کېدلل، د دې غټو غټو سردارانو سره به حشر چې کوم دی هغه کېږي. علماء کرام بیا فرمایي، تشریح کوي بیا د دې حدیث پاک چې فرعون، حامان، ابی بن خلف، قارون دا خو داسې کسان دي چې دا به همیشه دپاره جهنم کې پراته وي، دا خو به هېڅ کله د جهنم نه نه وځي. نو د کومو کسانو حشر چې ورسره کېږي، کوم کسان به چې دو سره یو ځای سوځي، یو ځای به ورته عذاب میلاویږي، که دا ایمان والا وي او د دو په زړه کې ذره برابر ایمان وي، دغه کسان خو به الله جل جلاله یو وخت داسې راشي چې د جهنم نه به یې وباسي، خو په هغې باندې کې څومره کاله لګي د دې چا ته چې کوم دی هغه پته نشته، 100 کروڑه کاله پې لګي، 100 اربه کاله پې لګي، د دې هېڅ چا ته پته نشته. ځکه چې حدیث پاک کې راځي یو منځ چا قضا که نو 80 کاله بعد د دې منځ قضا کولو په وجه باندې بیا که دی وکړي نو بیا به 80 کاله دی په جهنم کې چې کوم دی هغه سوځي. او بل یو ضعیف حدیث دی چې چا نه منځ قضا شو نو دی به یو حقوق په جهنم کې سوځي، او د حقوق مقدار چې کوم دی هغه څومره راغلی دی، څومره 88 لکه کاله، 88 لاک سال چې کوم دی هغه دی به بیا په جهنم کې سوځي.
نو مقدار د هغې د مده د هغې د الله جل جلاله ته معلوم ده او دا وړې خبرې نه دي چې زمونږ به وي زه لاړ به شو منځونه به نه کوو جهنم ته به لاړ شو اول ته به بیا وسوځو بیا به ترې نه راوځو نو دا سوځېدل څه اسان کار نه دی که دنیا کې د جهنم د اور یو سخورټه دا په داسې ځای کې کېښودلی شي کوم ځای نه چې نور راوځي هلته کېښودلی شي او کوم ځای کې چې انسان نور پرېوځي دغه ځای کې انسان ودرولی شي نو دغه د نور پرېوتلو ځای کې به دا انسان د دې یو سخورټې نه چې کوم دی هغه وسوځي دومره هغه ګرمه ده دومره هغه تیزه ده نو د جهنم اور برداشت کول دا څه اسان کار نه دی دا څه معمولي خبرې نه دي خو چې څوک مزد زیات ضایع کوي نو د باندې کې به د جهنم عذابونه شروع وي